अच्छा पुलिस लो सर अच्छा रिकॉर्डिंग बस तो सर بیا دا سمه ټاکای کنه بیا دغه بټن अब आता ते उर्दू शायरान چې غالب ولې خوښتا غالب ما دوه شایونه خوښ دي یو خو دا ډېر بلند خیاله ده ډېر خیال ته رسایي چې کوم الله د هر سړي کار او بل دا چې بار بار ته وایې که نه نو ته داسې بور نه محسوسوې چې یاره دا ځای ما ویلی ده بار بار به تا هغې نه نوې معنا وباسئ او دا شعر چې و چې هغه نیند کیمرات بر نہیں آتی هغه مطلب تا خپل زړه کې څه ونکاسئ چې لکه هغه دا خو دا ده که نه متقاعد دن معین ہے دا وایي که نه چې مرګ خو یو وخت مقرر ده که نه خپل مقرر وخت راځي او دا خوب ولې نه راځي خوب ته خو پکار و چې هغه راغلی وایه که نه چې هغه لکه ټایم نه وخت هغې خو ته ټایم نشته ده که نه هغې څه مقرر ټایم خو نشته ده اچھا او پښتو ته چې کوم د پښتو لټریچر پښتو ادب دې ته د میسټیسیزم او دغه تا خپل خیال کله راسي لکه فایده ورکړې ده مطلب دا دی د فارسي شاعري نه بعد مطلب د پښتو چې میسټیسیزم خو اول خو د هغه سکول دي که نه د پیر روښان وال مریدان چې کوم دي صحیح دې نه شروع سوی ده میسټیسیزم یې پیر روښان په خپله و نیم شاعر خو و د نثر چې کوم د هغه نیمه شاعري ونه ده نو هغه د ده ارزاني سللی دا نور سلل دا میسټیسیزم څو شروع کړی ده او هغه هم څه پولیټیکل غوندې وجه کېدلی شي ځکه چې میسټیسیزم چې کوم دا د ځان ته پیر ویله نو هغه مریدان چې کوم و هغه هم د هغه پیر هغه مریدانو نو داسې څه یې ویله چې هغه خلکو ته دو متبرک غوندې هغه غوندې ښکاره شي اچھا دا رومانټیک میسټیسیزم چې کوم دا تا خیال چې څه شی دا او کله راسي لکه مطلب تاسو پښتو چې کله راسي وینئ رومانټیک میسټیسیزم خو چې کوم ده که نه دا خو داسې شی ده چې هغه په روماني طریقې سره میسټیسیزم ته ځای واخلې که نه یو مسله یې واخلې او هغه ته په هغه کې بیان کې روماني طریقې سره بیان کې رومانټیک طریقې سره بیان کې لکه استاد دارالله هم چې کوم دا هغه کړی وایي چې لکه ته یو څه شی تا ته که یاد دي هغه که چې یاره دغه شی رومانټیک میسټیسیزم نظم لا هغه چې کوم دا هغه که تا ته څه یادېږي چې کړی یې لا هغه ما ته خو یاداشت نه څه ده خو تقریبا ډېر هغه چې کوم دی هغه رومانټیک دي په نوې طریقې باندې خو چې میسټیسیزم ورسره وي ما مقصد دا دی چې رومانټیک میسټیسیزم هغه خو ته خو صوفي نه یې که نه خو زه خو روماني شاعر وم نو هغه میسټیک شیونه مې به په هغه کې بیان کړل رومانټیک هغه چې بیان شوي دي خو مطلب دغه شی خو بیا هغسې اصله کړه لکه اوس مثال ونه ده اوس ونه خو شوري داسې شي چې لکه مطلب دا هم هغه غوندې لګي که نه ما ونه قلندر صاحب ته تېر کړي وه ونې هغه نار هغه وایي چې تا چې کوم دا قرآنیک سمبل استعمال کړي دي غنیمه دا خو د ټول قرآنیک سمبل استعمال کړي دي او زه ما ته پته نه ده لګېدلې ما قرآنیک سمبل اچھا لاشعوري مطلب لاشعوري اسی بیا د شاعري چې کومه ده شاعري شعوري شاید ده که لاشعوري تا خیال چې لکه مطلب شاعري خو یو خو دا ده چې بنیادي طور سره اول ته داسې شیونه ته لږې ابزرویشن دی وي چې شیونه په عام نظر نه ګورې لږې زیات ورته ګورې هغه شیو ته دویمه هغه یې دا ده چې تا امیجینیشن چې کوم دي داسې څوک وي چې هغه تا امیجینیشن وسیع شي ورسره درېیمه هغه یې بیا دا ده چې بای پریکټس ته بیا چې ټوریست شي که نه چې ټوریست شي که نه بیا دا پته تا ته نه لګېږي چې دا ولې ټوریست الله خو اکثره
لو پوئټري لو نادان کړل کېږي. اچھا لو نشون کېږي. بل اول تا په څومره کال عمر چې تقریبا نظم لا